تا سره پیریان شته؟ څونه پیریان دي سره؟ یاره ما سره د لکه خلکو چې وایي د ما سره تقریبا دغه یو 2 کسان زیات دي. 2 کسان دي. دا یو ته په ما نه را خرڅې؟ نه دا د دې کې د خرڅ دغه نشته، داسې د قرباني څاروي نه چې زه به تا باندې خرڅ کړم. تاسو له په د ګټې طریقه نه درځي، ته مال راکړه زه به دا ټول بینکونه راوړم. آفرین، دا ډېره ښایسته خبره. تاسو به صرف د قبرونو تعویضونه روباسي، زه به دا ټول بینکونه راته شوم. ما یو خبره یاد ساته، پیری کې ګوره دا کمال شته دی چې نه به تعالی پردی خور لور راتختی، نه به د بینکونو پیسې راپټي، صرف تعویضونه به روباسي. نه تعویضونه دا تعویض دا خو ګوره د دې ته یو خبره کوم. مثال ستا کور مردان کې دی، تا نه ما ستا د کور اندازه واخیستله چې لکه د شهید خان شهید کور په مردان کې دی، په پلان کې ځای کې دی او د کور ته پلان کې مقبره نږدې ده. زه د دې ځای نه تعویض وکړم، د تا تخمه راغلی که نه، زه به ستا یقین سازم. زه هلته یو قبر کې تعویض ورمنډم چې هلکه ورشه د پلان کې ګټې د لاندې ستا تعویض پروت دی راواله، چې ته ورشه هلته خو ما ایښی دی او به ته خامخا دغه کې لکه دا قسم ګوتې کوئ تاسو؟ زه نه کوم شو کوئ. عملیات والا ټول یو یې که نه، که ته نشته بل عزیز به کوي. بالکل به خامخا دا خو منې که نه. ښه، نور کوم قسمه تعویضونه کوي؟ تا اوس وایي چې زه هر قسم تعویض کوم. په تعویض کار کېږي؟ په تعویض کار کېږي. په تعویض کار کېږي؟ کېږي پې. تا پې څه کار کړی چاله؟ یاره ما پې خلکو له جنکۍ هم کړي دي. په تعویض دې کړي؟ په تعویض باندې الله تعالی د هغوی دا دی مطلب دی چې هغوی به تا ته قسم او قرآن کوي چې او د ظریف خان په تعویض باندې زموږ کار شوی دی. په تعویض څومره خرچه راځي؟ یاره د تعویض د خرچې خبره به دا وکړو چې دا د دې موږي خبره ده نه، او نه په دې موږي باندې ویم. دې ته څه وایي؟ دې ته موږي. دې ته موږی وې، ته ځان ته عامل وې. زه ځان ته عامل ویم. تا کې دومره عقل نشته چې دې ته وایي څه؟ دې ته موږی وایي که نه؟ دا مایک دی، مایک دی. عقل یې زده کړه. اوس یې کار دی چې نن سبا هر یو سړي به نیولې وم ته شابه دغه وکړه، خبرې وکړه، شابه خبرې وکړه. دا خو ته منې که نه منې؟ تا دې منم، خو ګوره لږ انسانیت ښه شی دی. انسانیت ښه شی دی. په دې باندې د مظلوم سره مرسته کېږي. بالکل. په دې باندې موږ د ظالم خلاف ودرېږو. بالکل. او ته دې ته موږی وې. زه دې ته موږی ویم. کوم چې تاسو دلته کوئ دا خلک لوټ کوي، د ځان هم ورته پیران جوړ کړي دي، پتا 6 پیریان دي، پتا 12 تعویضونه دي. هغه کار جایز دی که نن زه د معاشرې ته ستاسو اصلیت ښیم، ته دې ته موږی وې. زه دې ته بیخي موږی ویم، ځکه چې ستا آینه پې دې خلکو ته ښیم. زما آینه پې ته وښایه، لکه زه به انشاءالله هر یو خبره به زه د ثبوت سره کوم. زه به هره خبره ثبوت به زما. دا ستا ثبوت دی؟ دا زما ثبوت یا صحیح دی یا میک او یا موږی یو شی دی. د میم خبرې طریقه د میم نه، خبره په میم نه ده، خبره د انسانیت ده. په دې د مظلوم आवाज ز پورته کوم، په دې زه د ظالم خلاف ودرېږم. صحیح ده، ته جګړه کې خبره کې نن پې زه ستا شیشه ستا عکاسي د دنیا ته ښیم، ته دې ته موږی وې. زه دې ته موږی ویم. د دې موږي کمال تا ته معلوم دی؟ د دې ګوره میک شو که دا موږي نه وې، د کوم ته چې ته موږي وې، دا دنیا به تاسو غرقه کړې وې. په هر دریم کور کې عملیات والا را پیدا شي، په هر ځای کې. بس نور بس نه ویم. صحیح ده. په تعویض کار کېږي؟ بالکل کېږي. تا پې کارونه کړي دي؟ ما پې کارونه الله کړي دي. کارونه چا کړي دي؟ الله کړي دي. خو باندې زما کاغه واغه لیکل جوړ شوي دي. بېشکه هر یو کار الله کې انسان هېڅ نشي کولی. انسان خپله ساه هم په خپل اختیار کې نه لري. هر کار چې کوي الله یې کوي. تا وایي چې ما په تعویضونو ودونه کړي دي. بالکل. ته چې څومره پیسې غواړې زه یې په ډبل در کوم. زیباګل یې ماله وکړه که نه؟ زیباګل چې تا له کوم نه ځان له ولې نه کوم. چې ما له کې نو ځان له ولې نه کوم. نو بیا ته څنګه چې ما په ودونه کړي؟ د زیباګل نه خیخي جنکۍ شته دی چې تا له کوم نه ځان له ولې نه کوم. نو بیا ته څنګه چې ما په تعویضونو بلا خلکو له ودونه کړي؟ هغې ګوره د هر یو شی په شرط برابري. مثال په تور ستاسو زیباګل په شرع نه ده برابر. زه ته مثال تا وایي چې هر یو شی په شرع برابر وي، زه په شرع نه یم برابر. ته په شرع برابر یې، زیباګل په شرع نه ده برابر. زه تا ته خبره کوم که نه، ستا دا کیمره لګېدلې ده، په دې کې میموري کارډ شته که نشته؟ شته پکې. ته دې میموري کارډ ووسه، ته د دې ریکارډینګ بیا وکړه. ګوره د دې تعویض نه دی، د خپل طریقه کار دا دی چې تا له کم از کم د جنۍ نوم، د جنۍ د مور نوم او د جنۍ د پلار نوم درځي. بله دویمه خبره دا ده چې تا د دغه جنۍ سره خبرې کړي. نور پکې څه کې؟ نور پکې مطلب دا دی چې کومه کور باندې تعویضونه شوي نه، یو زنانه یو که نارینه. ظریف خان به ورته دا د ځانه خبرې نه کوي چې په تا تعویضونه شوي دي. ظریف خان به ورته دا په چلنج باندې چې ظریف خان ورته په تا نشته دی، په ټولې دنیا کې به دا چلنج ورکوي چې بس ما ورته چې نشته څوک دی پې ثبوت کړي. بیا ما ته ښایي چې او د دا پلانکي ځای کې پې دي. او پیریان شته دی؟ پیریان هم پاسې هم شته دی.
هاشته دي تا سره هم دوشتي ما سره مشته دي خرسي غوته نه نه ها پیری سودا نه کې نه دا د غیب علم خدای الله د ذات سره دی تاسو ته څنګه پته لګي چې په د جادو دی په د تعویذ دی ته د غیب علم نه پیژنې کنه ها ته د غیب علم په دې نه پیژنې چې د غیب علم څه ته وایي زه د غیب علم نه پیژنم اته نه پیژنې ګوره زه چې تعالی یو حساب کوم مثال به تور باندې ته ماته په دې لاس باندې یو نوم ولیکه ها زه ته وسانه خبره کوم د چا نوم درته ولیکم چې د چا نوم ته لکه په سباره کې ولیکم چې زه ګورم چې لکه داسې وایي چې لکه ما ته پرېږده ما په لاس باندې یو نوم ولیکه لکه ما خو پوهېږه چې څه نوم ولیکم داسې یو نوم ولیکه د باندې وګورې تاریخ شته دا نشته ها ته په یو نوم ولیکه چې کوم ته دا کې ها جلال بدن نشته او پیریان پېشته نه پیران هم پې نشته په ده باندې ما ته بیخي څه دا ښکاري نه جلال نوم دی دا تا نعوذ بالله تا ته وخې راللې تا ته پیریانو غوږ کې وي چې په ده څه نشته او په ده څه شته دا څنګه شته کوئ تاسو په دې باندې زه حساب کوم په حساب کې تاسو ته په حساب باندې زه په حساب چلېږم دا تا خو څه حساب ما وندلې د دغه نوم بس ما زمونږ تجربه ده یعنی دا ستاسو تجربه ده چې ستاسو په تجربه کې راغله چې په دې څه شته نو هغه شته چې تجربه کې نو هغه نشته یو سړی ته ما چې پتا نشته په هغه باندې چې چاته مې چې پتا شته نو په هغه به وي اځکه حکیم توپ د شروع کړی نو ډېر مشهور شوی یاره د حکیمۍ خبره خدا نه ده ځکه چې د حکیمۍ ما هم په تجربه دي نن سبا نه په تجربه خبره زه نه کوم لکه زه دلته دې نمونې ته وګورم نو دا خو موږ ته تیار ار لري دا ټول د هغه زموږ په مسؤل کې پرتی دا چې ډایرکټ ګورم زه ما لکه پتا شته پتا نشته ها نور څه دم درودم کې دم درود زما سره د مارانو لړمانانو د اوس په غاښ باندې په غاښ چې د انسان په دنیا په کم ګوټ کې دړي د پاکستان او د کلی نه یادم غواړي چې د دنیا په کم ګوټ کې د انسان په غاښ دړي سیف نمبر دی راملوغي د غاښ دپاره ان شاء الله چې د غاښ د دړ صحیح چې په یو کور کې مطلب دا چې په کور کې ماران شوي که نه نو هغې له شګه د مومه نو زه ستاسو پبلیسټي نه کوم زه ستاسو خلاف یم ځکه چې ته ما په سرګوده کې کوم ځای مو یاد کو فتح جنګ نه لاندې ملال مې کړ فتح جنګ ته تاسو لاړې هلته تاسو د عملیاتو فن حاصله کو خو تا ته دا پته ونه لګېده چې دا مایک دی که موږی دی بلکل صحیح شوله بیا دپاره چې څوک راځي نو دوی له عزت ورکوي دا د قوم ترجماني کوي ته زموږ مېلمه خو ته دغه ټایم کې په خبره کړې ډېر تېز شولې خبرې زما حق دی که نه تر تعویذاتو کار کې صحیح شوله تا په خپل وی چې زه پې د مینې محبت بلا رښتې مې کړي دي الله کړي دي زه بانه جوړ شوی تی بانه جوړه شوی ما درته وی چې زیباګولې ما له وکړه نو ته وی چې تا له کوم ځان له ورې نه کوم بالکل که په هغې د واره نه راځي مریم نواز راله وکړه نیم چې تا له کوم نه ځان له ولې نه کوم اوس مې دا ګاډی لمبولو نو په دې ګاډي کې شاته مې چې دی دغه ترپال باندې اوبه وښلې چې پکې مې لاس ووښلو د الله مسلمانانو تاسو ته ما څه ویلي دي زما نه تاسو ته څه تکلیف دی زه دې مولیانو تاریان یم چې هلکه داسې چا دا کاغذونه ته وګوره دا تعویذونه دي دی دې دپاره کړي دي چې دی د دې نه خلاص شي دا څه شی دی د دې نه مړه ته سوځي صفا ماته ووایې وې رای که راله راشم داسې بیا در کړم په مې څه لګي زما دې پې بده ورځ جوړه کړې ده دا وګورئ دا وګوره دا تعویذونه د دې نه تارونه او څه سیتي نه ته وکړي دي دی بیا بره دې غټاټ کې ورکړي دي ما وی چې زما دا ولې بده ورځ ده یا سم دی یو ځل مې پړه کې یو څو ورځونه تېرېدم دا ګاډی لرې کوم دی صرف دې لپاره کړي دي چې دا قسمړې د څو روپو دی دا چې هر چا کړي دي راشي چې درلیسې درکړمه بېغیرته بچیه دا ستا کار و ملګرو دا دغه مولیانو ته ورشیر کړي دي بېغیرتو ته چې دا شي نه کوي خدای هم کور د شیعاګانو ورانګه دا شیعه وګوره ټولې پکې لیکلي دي ټول زما نومونه دي او ګاډي وړي لیکلي دي ورسره لیکلي دي یا علي او یا علي خدای دې تبو برباد کړي چې دا کم کار چا کړی دی د مردان دی پیر تا د څه ویلو د مردان پیر ما نه غلط ایمان کولو شو پیري ته شغل په ګرم لمه کله به راته ویل غاړه راله را کله به ویل شاته راشه کله به ویل مخکې راشه پیر جهانګیرستانو او جی زنانو نه د غلط ډیمانډونه ته کې نه الحمدلله دا کار ما کې نشته سره د ګیری داسې کار الحمدلله چې درا باندې ثابت کو نو بالکل صاحب لاس زما بغریوانی کما ثابت کو چې ثابت کړو نو امستا بلاس زما بغریوانی خو بیا به دا نه پکېږي چې ویډیو اپلوډ کوم اپلوډ نه کنه چې ته دی ویډیو سره سکه نو کوه خو خالد جان غوړې کده را باندې ثابت نه کړل ثابت را باندې نه کړل نو بیا به معذرت چې کم نه نو کېدا یو خبره سره د ثبوت راغلی بالکل د سره د ثبوت السلام علیکم خوري
وعلیکم السلام. خورجانې څنګه یې طبیعت ته ښه دی؟ خیر دی شکر ته څه خیر. د مردان دی پیر تا ته څه ویلي وو؟ د مردان پیر ما نه غلط ایمان کولو څو پیرې ته شغل په ګرم لمه کله به یې راته ویل غاړه راله راکړه کله به ویل شاته راشه کله به ویل مخکې راشه کله دی پیر به ته وي چې غاړه راکړه او شاته راشه او دغه وکړه او ما ته ویډیو کال وکړو ما ته دا ځای وښایه هغه ځای راته وښایه. ښه او بیا په کال یې درته وي چې ما سره مثال صبر وکړه زه سره کوم ما سره خو لږې خبرې وکړه که نه ویلي دي نو ما سره خو خبرې وکړه که نه داسې خو بوت ته صبر وکړه پیر صاحب صبر وکړه ښه درته یې څه وي چې ما له به غاړه راکړې او په ویډیو کال ما ته ویډیو کال راته وکړه خپې راته وښایه خېټه راته وښایه لاس کار کړو بټه لرکه ما ورته زما څه کار نشته دا کارونه تا سره خوند کوي بیا به درته تعویض وکړم او بیا تعویض کار کوي او داسې تعویض اوس ما ته لږې خبرې ما نه اوس ما سره هو دی پیر سره خبرې السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. څنګه خورې ته ښه یا خیر دی شکر دی. خورې چې څنګه تا ته خپل عزت ګران دی نو داسې مونږ ته ګورې خپل عزت هم ګران دی ښه او د خپل عزت سره په ستا په عزت باندې خفه کېږو ورګې جي ورګه جي که نه نو هغه خو دنیا کې هر قسمه خلک دي تا نه چې چا دا ډیمانډ کړی یا تا ته چا غلطې خبرې کړي دي تا هغه کس پېژنې د کم ځای دی یا د کم ځای دی د مردان کې څه نوم دی احمدشاه څه نوم دی احمدشاه نو زما خو احمدشاه نوم نه دی خو زه خو چې کم نه نو پیر جهانګیر صاحب خبرې کوم زه خو زما خو نوم چې کم نه نو جهانګیر دی نه پیر احمدشاه نوم دی نو چې پیر احمدشاه نوم نو ته په ما پسې څنګه راغلی نه زما په مخامخ ته خبرې وسوکه ته په ما پسې څنګه راغلی احمدشاه شته مردان کې احمدشاه نه چې د احمدشاه پلار سره زما څه کار دی هغه خو ته پوه شو هغه پوه شه تا له چې چا ویلي تا هغې پسې ته ما پسې څنګه راغلی مردان دی ما ته یاد کړو مردان نو مردان نه ته به زه معلوم یم الحمدلله تا زما سره مخکې مې انټرویو کړي دي نه ټول نه دي خیر د خورجانې صبر په دې خورې زما خبره واوره که نه ښه په دنیا کې ښه او خراب خلک چې کوم دي نو خامخا شته خو الحمدلله چې څنګه ورګه خورې زما خبره خو ته واوره که نه چې الحمدلله څنګه په خپل عزت باندې خفه کېږم د هغې نه زیات چې کوم دي ستا په عزت باندې خفه کېږم زما په ځای کې چې کله داسې قسمه دا ډیمانډونه خو لا غټه خبره ده چې زما په ځای کې تا دا په ما باندې ثابت کړل چې زما ځای ته بغیر د نارینه نه یو ښځه راله او ما هغه ښځې له علاجه مو کړو بیا به هم ستا لاس یو زما به ګرېواني ډیمانډونه خو لا غټه خبره ده زما په خپل کور کې زنانه شته الله دې وي خوشحاله که نو هغه خو احمدشاه دی ته پاک شوې که نه ته پاک شوې خور یو هم تا سره خبرې کوم یم خورې هغه پیر به تعویضونه کولو ما ته پته نشته خو ما ته وایي کوم زه خو به تلم زه دوه درې پېرې تلم ما ته وایي کوم او چې داسې چلونه کې تعویض کار نه کوي احمدشاه و که نه زه ټیک شو زه ده سره خبرې کوم ټیک زه الله دې خوشحاله کړه خپه نه شي ګوره نه ګوره دا دې ډېر غلط کار ګوره تا دلته کې ویډیو چې کوم نه کړی دا ویډیو د ګوره صفا ثابت شوې دې کې ګوره زما د عزت خبره ده صفا ثابت کې به د دنیا زنانه خويندې به دې کې به چې کوم نه نارینه به یا هغې به وچېره دلته کې دا پیر صاحب چې کوم نه غلط کار ته ناستې ثابت شوې صفا ثابت زه خو الحمدلله د زنانو دم د نارینو نه بغیر نه کوم منم که نه زه د سره منم که نه صبر ما ته صرف چې دی وې مردان کې پیر دی نو خدای راستی کې مې دی صرف تا سره مې تعلق و ځکه مې ترنګ مو کو چې درلم د یو څو خبرو جوابونه را تعلق مې د سره و خو زړه مې ډېر زیات بد شو چې یار پیر جهانګیر صاحب څنګه داسې یو کمزورې داسې یو کچا داسې یو نیګټیو حرکت کوي په دغه بنیاد رالم او ځکه مې درته وم وی چې رنګ کوم او کیمرا ان کوم درته مې ویلي چې بیا زما دې ځای ته څو پېرې راغلی که نه ګوره زما ځای ته خو راغلی که نه تا زما په ځای کې داسې یو زنانه چې کوم دي لیدلې ده چې هغې سره نارینه نشته او ما ولې علاج کړی دی زه په دې وجه باندې نه کوم انسان دی کمزورې خلک کوي ډیمانډونه قسمه قسم زنانو نه قسم په الله چې د زنانو عزتونه دې خلکو تار کړل د هغې د وجې نه چې زما په خپل کور کې زنانه شته زه چې نن د بل هغې ته په غلط نظر باندې وګورم زما هغې ته به په سر کې په غلط نظر باندې ګوري ولې چې کوم دی غلط کار وکړم زما به دا ریکارډي ان د ریکارډ زما ویډیوګانې وګوره په هغې کې ما دا خبره کړې چې کومو زنانو سره نارینه نه راځي زما ځای ته علاج دپاره مه راځي تاسو دا پیشه د دې خلکو د لاسه بدنامه شوه یار بلکل بدنامه شوه لکه زه نن رالم زه به بیا ووایم پیر جهانګیر صاحب سره الحمدلله زما ډېر ښه تعلق دی دا نه چې دې زه نه پېژنم یا زه دلته په لومبي ځل رالم زما څلورمه پنځمه پیره ده خو زړه مې ډېر خفه شو په مردان کې زه واحد پیر جهانګیر پېژنم چېرته چې نوم د مردان راشي او بیا د پیر نو زما ذهن ته اټومیټک دی راشي د خور د سوات نه رابطه وکړه چې زه مردان ته درغلی وم او د پیر داسې چل وکړو نو خدای شته چې ما پیر صاحب ته بېګا ما سوتن کال وکړم زه به سهار 9 بجې درځم
په دغه بنیاد رالم مې چې صرف دا تپوس ته وکړم چې پیر صاحب تا سره دا کار مزه نه کوي خو الحمدلله وي چې بعضې نو وي بیا آزاد ګرځه که څنګه دی هغه متل به هر حال خو پیر صاحب بیا درنم بخښنه غواړم او خفه کېږم بس هغه کتونکو ته پته ولګېده چې ته نه یې احمدشاه هر څوک چې دی خو دا راته ووایي د تعویزونه مویزونه ته کې که نه کې هغه وایي چې هغه پیر تعویزونه هم کوي نه جي نه تعویزونه کومه نه د شریعت نه خلاف کار کومه نه د چا رشتې بندومه نه چې کوم دی چاله په تعویزونو باندې ویزې کومه نه چاله په تعویزونو باندې چې کوم دی نو ودونه کوم او جنکو کوم الحمدلله یو جادوبند ورکوم او هغه چې کوم دی صرف د جادو د جناتو د مریضانو دپاره هم د خپل استاد د طرفه راته ملو شوي دي باقي الحمدلله زما په ځای کې چې کوم دی نو دغه کیسې زما ځای کې نشته په تعویز باندې څه کارونه کوي په تعویز باندې نه ځان دپاره څه کوم او نه د خلکو دپاره کوم او نه په تعویز باندې څه کېږي او داسې په دم درود باندې څه کارونه کوي دا لږ دی کتونکو ته په دم خو الحمدلله د الله په کلام کې د هرې بیمارۍ دپاره علاج دی د جادو د جناتو مریضان د کینسر د پالج د شوګر د ارقالنساء د چا رسولې وي د چا چې کوم دی نو بواسیر وي یا چا باندې جټکو مرګي راځي یا د چا بچی نه وي د هغې علاج د الله په کلام باندې کوم او د الله په کلام کې طاقت دی زور دی شفا ده والله مریضانو ته شفا ورکوي دا تپوس مې درنه ځکه وکړو چې وایم خفه رانه نه شي لسته مینهوال هم شته دی نو که چېرې راځي هم نو زه وایم ستا نمبر ورته مږدم بالکل او ستا دغه کار او زیار ورته مږدم او ستا دغه لوکیشن ورته هم شریک کا خو په آخره کې ته بیا وایم چې زړه کې دې رانه ګورې ګیله رانه شي نه نو ګیله مې په دې باندې راله په دې وموي ګیله د خپله کېږي بالکل دا خبره کله چې ما ته د زنانه دا خبره وکړه یقین وکړه زما تا نه ډېره غټه خو داسې دا چې خالد جانه کله داسې یو قسم نو په هغې باندې به ځان مکمل مطمئن کې ځان به هغه ځای ته رسې هغه ثبوت به پیدا کې نو بیا به هغه کس پسې ځې چې اندر ریکارډ ځان مطمئن و اندر ریکارډ بس تا الله پاک پاک نه الحمدلله زه اوس هم پاک یم زه به بیا یم زه به بیا یم په دې وجه باندې دلته کې اکثر زنانه راشي یوازې راشي په ژړا شي وایي موږ خو د لرې ځای نه راغلي یو وایم که د امریکې نه هم راغلي خو چې نارینه څه نشته زما ځای ته مه راځه خبره دې کتونکو ته ایکسپلین کړه کومه زنانه سره چې تا مثال اوس زما په موبایل خبرې وکړې دا زنانه پېژني نه جي نه نه قسم پې وکړه لا اله الا الله محمد رسول الله که دا یا زنانه یا زه پېژنم یا زما سره نمبر وي یا ورسره زما سره رابطه وي یا دا اوس ورته تا رنګ وکړو ما ورسره چې کوم دي دغه دوه درې خبرې وکړې او په هغې هم ته زه بخښنه غواړم د یو ورور په حیثیت مې ورسره چې کوم دي نو خبرې وکړې نه جي نه نه اوس راته دا ووایه د خپل اډرس زمونږ د کتونکو ته ووایه او د خپل د رابطې نمبر وغیره او چې کم کم کارونه دلته ستاسو په لاس باندې الله پاک کوي نو هغه لږ الحمدلله زمونږ په ځای کې د جادو د جناتو هغه مریضان چې هغه د دنیا په عملانو ګرځېدلي زرګونه او لکونه روپۍ دیتلي وي او هغه کسان بالکل ناامیده شوي جناتو دا قسم قرآن کړي چې مونږ ته نه ځو نو انشاءالله دلته هغه چې کوم دی مردان ته راوشتی شي چا باندې جټکو مرګي راځي د چا بچي نه وي د چا بواسیر وي د چا شوګر وي یا داسې چې کوم دی کینسر پالج مسله وي نو بالکل دلته کې چې کوم دی نو راتلی شي زمونږ اډرس دی مردان بغداد پل ثوابې روډ فارم سټاپ اقرا کالج ته مخامخ د زیشان خان پلازا او پلازا کې لاندې په بیسمنټ کې زموږ خانقاه ده او د رابطې نمبر 0349 55 92 760 0318 999 دا نمبر زما د رور سره او زما د خادم سره یا هغې استعمالي زه په خپل باندې نمبر هم نه استعمالوم دویمه خبره دا ده چې بیا استاد د کیمرې په دې شیشه باندې دغه زنانو ته ویم چې کومه زنانه سره نارینه د دم والا ځای ته نه ځي د خپل عزت خیال وساته خپلې زنانه یوازې مه پرېږده مه ډاکټر ته پرېږده ما حکیم په پرېږده مه چې کوم دی دم وال ته پرېږده په خپله ورسره ده دا پیران بولي عزت تار بالکل عزت چې په 100% کې به زه وایم چې 20% به داسې چا به د زنانو په عزت باندې خفه کېږي 80% خلک داسې دي په الله درته قسم کوم چې د زنانو عزتونه چې کوم دی تار تار کوي دلته هم ته ډېر کیسونه چې کوم دی نو راشي نو بالکل یوازې زنانه چې کوم دی نو مه پرېږده زما ځای ته تعویض والا مه راځه زما ځای ته دې دپاره مه راځه چې د چا رشته بندوم زما ځای ته دې دپاره مه راځه چې ما له په تعویض باندې چې کوم دی بار ملک ویزه وکړه چې تا له په تعویض باندې د بار ملک ویزه کوم ولې ما کې څه چل دی ځان له په خپله باندې زه به اوس چې کوم دی په انګلینډ کې او په یورپ کې به چې کوم دی نو پروت وم پیر جهانګیر صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړي زه یم الله دې خوشحاله کړي چې په خپله هم پیر دی خو بیا هم عوام له دغه یو میسیج ورکوي چې بغیر د نارینه نه که ته زما ځای ته ځې نو هم به غلطی که ته د بل پیر ځای ته ځې نو هم به غلطی او که نه ستا عزت به هم پاک نه پاتې کېږي صاحبه که ته د یو پیر ځای ته ایک یوازې ځې نو د دغې نه لږه ډډه وکړې بهر حال د پیر جهانګیر صاحب نمبر به زمونږ په سکرین باندې تاسو ته چلیږي نو که ستاسو ور داسې قسم مسلې وي د دم درود سره تعلق ساتي د پیریانو سره وغیره تعلق ساتي د دې سره کنټیکټ کولی شئ او تعویض دی نه کوي
ولې چې تعویض شرک دی او شرک عظیمه ګناه ده. چېرته چې مې ښاد او آباد بریالي اوسئ په آخره کې خپل کوربر او خالد جان لور کې اجازت د خپل کیمرامین سره د لوی الله پامان.